بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینناکو کتونکو اوریدونکو. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما پښتو موټیویشنل یوټیوب چینل. په دا پلی لیست کې زه په د افغانستان پر تاریخ باندې ګایږم، پر موجوده صورتحال باندې ګایږم او اسلامي انقلاب چې دلته راغلی دی پر دا باندې مجلس کوم. خو دلته په افغانستان کې چې کوم داسې شیطاني ابلیسي کردارونه تیر سوي دي پر هغه هم زه مجلس کوم. نو نن زه پر عصمت مسلم باندې ګایږم چې عصمت مسلم د افغانستان په تاریخ کې یو څنګه مکرو کردار ولو، څنګه د اسلام په ضد باندې د اقدامات ولو، منفي اقدامات ولو او زموږ په ټولنه باندې څنګه دغه یو غلط تاثیر پرې شوی. د تاریخ یو داسې منفي کردار دی چې همیشه دا کردارونه به د فرعون سره په دوزخ کې الته سره یو کیږي به. دا زما پلی لیست دی، افغانستان اسلامیک ریولوشن او هیسټري. تاسو دا نور ویډیوګانې هم در سره وګورئ. خو دوستانو تاسو دا زما چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام ویډیو زه اپلوډ کوم در تاسو در ورسیږي. پرون زما پر دغه افغانستان پر ویډیو باندې چې پیسفل کرایم فری افغانستان باندې دوستانو کمنټونه کړي دي او دا رقم پر نور ویډیوګانو باندې هم کمنټونه کړي دي، لکه اوس پر پښتونولي کې په ننواتې ویډیو باندې علم افریدي کمنټ کړی دی. نو مالته کمنټ جواب ورکړئ نه او ډیره مننه ستاسو د دې کمنټ او دا رقم دعوت تبلیغ او بیا ام امین خان زما د افغانستان پر ویډیو باندې کمنټ کړی دی، زړه او ګلان یې راستولی دي. ستاسو د محبت ډیر شکریه. انشاءالله تاسو چې دا زما ویډیو شیر کوئ مخته د چینل به څوکه څوکه پر مخ ځي. مقصد مې دا دی چې د اسلام او د پښتون ټولنې خدمت وسی او خپل تاریخ او خپل یادونه زه محفوظ کړم. نو نن زه په عصمت مسلم باندې ګایږم چې اصل نوم یې عصمت الله ولو او مسلم د پر ځان کښېښوی. دا په د 80 په دیایي کې د 70 و د 80 او 80 په دیایي کې دا یو مکرو کردار دلته ډیر مشهوره سوی دی، نه د توپکیان په زمانه کې، د نام نهاد مجاهدین په زمانه کې. دا په عصمت الله چې دی د اچکزی ولو، دی د جنرال حیات خان په کور کې په کندهار سپین بولدک کې پیدا سوی ولو او بیا د پلار چې و د ظاهر شاه باچا په دور کې په فوج کې به خود یو کردار میدار یو سپاهی به ولو نه، لیکن ځان باندې جرنل یې ولو نه، شوقي یو سړی ولو نه. دا تصویران به تاسو ګورئ چې دا د جنرال حیات ښه دی او دا د زوی غه چې دی عصمت الله مسلم هم او پلار ته چې دی هغه د هر زوی چې دی پلار ته سوی د عصمت مسلم او د حیات خان په باره کې دا یو ښه کردار دی، نه چې دواړه د زړه یې غوښتلو چې موږ پوځیان جوړ سو، لیکن اصلي پوځیان خو نه ولو نه. بهرحال شوقي یو وردی بیا اغوستلی، لکه دلته په دا کوټه کې د بړیس مارکیټ کې یا د روسي مارکیټ کې د روسو د انګریزانو پاتې سوي وردیانې او ګوټونه او شیان او اصلي خلک استعمالوي، نو دوی هم داسې استعمالوه. نو دا په 1943 کې عصمت الله پیدا سولو او بیا دی چې وفات سوی دی دا د 1991 خبره ده نه. دا عصمت مسلم چې اول د واره راځوان سولو نو د خلق پارټۍ و، د حافظ الله امین چې کوم خلق پارټۍ یا پرچم دا رقم پارټۍ چې جوړه کله نه، نو دا د روسیانو کمیونسټانو ولو نه. حافظ امین ځان ته ویل دی چې حافظ ولو چې کمیونسټ ولو، کمیونسټ مطلب خدای نه مننګ نه. نو خیر نو د دې پارټۍ خلاف په عصمت مسلم راپورته سو، خپل د اچکزیان او د دې قبیله چې وله نه دا راپورته سولو، د مجاهدین سره وژه په وژه جهاد شروع کړي، نام نهاد جهاد یې شروع کړي، ځان یې ښکاره کوي. هلته په پټه باندې د روس سره ماسکو له ولاړې، هلته د روس کې جی پی سره یو انډرګراونډ اپریشن یې وکړي، انډرګراونډ تربیت او ټریننګ یې د جاسوسي غه واخیستی او بیا برته راغلی کندهار ته.
بیا هلته کوټ ته رالی، بیا چمن ته رالی، دلته ګرځېدی راګرځېدی نه، پښه یې ازاده وله. نو دا رقم دی دا په جنګ و په دا شیانو باندې اخته سولو او دلته د حفیظ الله امین خلاف چې دی د مجاهدین ملګري سو، هلته د روس سره دلته نام نهاد د مجاهدین سره ملګري سو. مجاهدین چې په دا خبر سو چې باید دا زموږ ملګری دی نه، اصل کې ملګری نه ولو، دا بیا هلته د روس ته او KGP ته به معلومات مجاهدین رسول. مجاهدین ته ډیر نقصان پېښ سولو. بعد کې د خبر سولو مجاهدین چې دا خو ایجنټ دی د موږ سره راسره دی نه، ډبل گیم کوي. نو بیا یې شکایتونه وکړو او مجاهدین شورا ته د کندهار مشرات شریعت ته هغه وخت چې کوم شورا و د مجاهدین غنه هغه ته شکایتونه وکړو. نو بیا دی مجبور سولو دلته نو د حفیظ الله امین حکومت ختم سوی دی. دلته نو مثلا ډېر حکومتونه ختم سوي دي، وخت تیریږي نه. د دوی خو هم حکومتونه 4-5 میاشتې به وله، لکه د پاکستان اسمبلي چې ماته بسوله نه. نو دا رقم وخت تېرېدی. بس بیا ببره کارمل رالی. ببره کارمل د روس ایجنټ ولو، لیکن نجیب الله چې و ډاکټر نجیب الله هغه د روس سره تعلقات برابر کړلو. ببره کارمل یې لیرې کړي او خپله پر چوکۍ باندې کښېنستی. لویه جرګه یې راوغوښتله. یو جلا کیسې یې سره وکړې. د ډاکټر نجیب الله په حواله باندې به هم دا هم یو مکرو کردار دی. یو ورځ به بیا مجلس پر کوو. دا ګرده د کمیونست پیداوار و، حافظ امین، ببره کارمل، دا ګرده خلک. نو دغه عصمت مسلم چې و هغه راولاړ سولو، بس دغه تسلیم سولو، ډاکټر نجیب الله حکومت ته تسلیم سو. بیا خلکو دا ورته ویل نه، مجاهدین نوم پر کښېښوی، ولې دا عصمت مسلم نه دی، دا عصمت تسلیم دی. تسلیم. نو د تقریبا 10,000 ملیشه والا نه، وار لاډ چې ورته وایي. بس وروره دلته دا منشیات کاروبار کول، در کوټ پرې کلاشینکوپن، منشیات، سمګلینګ، چرس، هیروین، دا شیانې کول، دندې کولې. پخپله په کور کې 6 بې نکاح ښځې راتښتولې ولې، ویل دا زما معاینې دي. نکاح یې نه وه پرې اچولې. نکاح د کومې خوا آخر کمیونسټولو نه. نو خیر بس دا وخت تېرېدی. په دا مابین کې یو ډېر غټ سندرغاړی ولو، بیدله کندهاري، ډېر غټ سندرې ویلې وله، هغه یې هم مړ کړي. بس د هغه معاینې یې راوستلې په کور کې زبردستي چې دی هغه یې کښېنولې نه، د هغه معاینې یې خوشولې. دا رقم نو د هر چا په کور کې به ور دننه سو. هلک به یې جن وتښتوی، نجونې به یې، ښځې به یې جن وتښتولې. یو شرابي ولو، دا نغمه د منګل چې معاینه وله، منګل ګلوکار ده، دا نغمه یې وتښتوله، هلته یې رقصوله نه. دا کیسې خو ډېرې مشهورې دي. دا د نغمې او دغه د عصمت مسلم دا تصویر خو تاسو وینئ. په نغمه باندې هم فوجي دغه یې واغوستله، وردي یې واغوستله نه، ولتم بس یو زموږ فوجي یې نه، دی خو و فوجي، ځان ته یې جرنل ویل. ته وګوره دا دومره تمغې یې لګولې دي. هلکه د کومې خوا دا تمغې تاله په چش باندې تا کم کشمیر فتح کړی ولو، فلسطین دې فتح کړی ولو، خو بدماش ولې، بدماشي دې کوله. د بدماشي خبرې در دا پښین و در کندهار و در کوټې را رسېدلې. دا د عصمت مسلم نه جنګونه پر دنیا دومره مړې کړي دي چې د حسابه وتلي دي نه. شراب یې څښل، چرس یې کول، هلکبازي یې کوله، نجونې یې رقصولې. یو واره دلته ډاکټر نجیب لویه جرګه راغوښتې وله، نام نهاد لویه جرګه راغوښتې وله، دی هم ور دننه کېدی. هلته د ډاکټر نجیب د ګارډ و، د دوی سره جنګ سولو. بیا دی کې زخمي هم سولو. دی د اصلي سره و، د نجونو سره ور دننه کېدی، هغې نه پرېښوی نه، ول دا قبایلي طریقه باندې نسته اصلاح. نو دلته دا سړی چې و هر ځای بې ساعتون، رقصون، شرابونه. یو واره دلته مشهوره خبره ده نه، د پنجشیر پر ویلې باندې په جاز کې تللی الوتی او روان ولو د کابل په لور باندې نه. نو دغه ته ویلې ولې دا کومه علاقه ده، هغه ورته ویلې پایلټ ته ویل دا پنجشیر ده. ول در شوی که، هغه ول به دلته ایرپورټ نشته، داسې که هلیکاپټر خو نه دی چې زه شوه کړم. بس بیا دا نورې چې نجونې رقص والا او دا شراب والا او دا ګلوکاران دا ورسره ول، هغې ویل ایله یې که
عصمت خان ایله که بیا د ایله کوي او کښېنستې په جاز کې کنې جاز هم په پنجشیر کې د احمدشاه مسعود په علاقه کې د ښکول ول زه بدماش یم نو دا بدماشي و غونډاګرتي یې کوله د ملیشه وله او دا په دومره یعنې د دومره ناترسه انسان ولو چې نه یتیمان نه کونډې د هر چا حق یې خوړی او دا د یعنې ځکه دا درته وایم دا وګوره یو واره تصویر چې دی هغه یو واره بیا کلین شیو کوي دغه بیا خوشحاله کوي نجونې و ښځې و روسیانو شوروي اتحاد بیا خوشحاله کوي کلین شیو بیا کوي بیا وروره بریتونه پرېښول پښتانه او بدماشان بیا خوشحاله کول چې زه خدای بریتور یم دی ننګیالی یم دی زورور یم د ما سبا خر خوري بیا ژیره پرېښوله او مسلمانانو مجاهدین بیا خوشحاله کول مطلب ډبل گیم یې کوئ نه دا د روس چې کوم ډبل ایجنسیانو کوم تربیت ورښولی هغه به ولو نه یوه میاشته به یې ژیروله بله میاشته به یې خرولې او بل میاشته به بریتونه پرېښول بل میاشته به یې لنګوټه به په سر کله بیا پر لڅ سر ګرځېدی کله به یې چش کول کله رنګونه یې بدلول د ګرګیټ رقم د مکاري رقم د دوکهبازي رقم دوکه یې ځان ته هم ورکوله اسلام ته هم ورکوله خلکو ته هم ورکوله نه هر څوک یې خطاستی دوکهبازي وله نه یو رنګ به بل ته راو یو بل ته راوله نه نو دا ډیر داسې خردماغه سړی ولو ډیر وچ سړی ولو ډیر بدماش ډیر غونډه سړی ولو او ډیر زناکاره سړی ولو شرابي سړی ولو او دا زه هم سړی خو نه ولو ګس رایوان ولو نه د رایوان له بدتر ولو د دې انجام د فرعون د شداد د قارون د خلوصه کېږي د اسلام په ضد باندې کار کوي او د مجاهدین سره چې ورسره ول هغه د روس جنټي په تور سره د اسلام هیڅ خیرخوا نه وله دلته په دا سپین بولدکو په دا علاقه کې خپل یو ځای یې نیولی ولو غټ یو ترتیب سره جوړ کړی ولو ساعتونه و عیش و عشرت و شراب و کباب محفلونو هر ماښام به ساعت ولو د افغانستان ګرد او چې دوی هغه ګلوکاران سندرغاړي هلکان نجونې سره رقصولې هر سړی چې به د ده علاقې له ورغلی د هغه نوم قرارګاه وله ولدرځئ د عصمت قرارګاه له ځو نه د ده نوم عصمت الله ولو بعد کې چې د مجاهدینو سره سلو مسلم یې پر ځان باندې کښېښوو مجاهدین یې خط ایستل او چې کله ډاکټر نجیب ته تسلیم سو د سرکار سره سرکار ته اصله پرېښوله لکه دا نه د بلوچستان حکومت ته چې بلوچستان چې دی مزاحمتکاران تسلیم سي نه سرمچار راسي حکومت ومني اصله ورکړي نو دم د کمیونسټ حکومت نماینده ډاکټر نجیب الله ته دغه کښېښوی اصله یې کښېښول ول زه ستا نماینده یم هغه نو در کندهار او در ویش او در دا سپین بولدک د ګرد علاقه یې ده ته په لاس ورکړل د ده لس سره ملیشه وله هغه ته فدایان ویل هغه ته اسمتیان ویل نه ډیر ټیرر یې ولو ډیر زور یې ولو په دا علاقه کې هر سړی جنبېرېدی دا لکه په هندوستان کې چې ګبر سینګ ولو دا رقم د افغانستان کې هم یو ګبر سینګ ولو د هغه نوم ولو عصمت مسلم چې خلک بیا په پیغور مجاهدین به ورته ویل د هغه وخته ول دا عصمت تسلیم دی نو دا سړی چې دی دغه د خاندان غ شیراغه ګلزی شیراغه ولو چې شیراغه شیرزی چې و هغه دلته د افغانستان چې بیا گورنر پاتې سولو د حمید کرزي په وخت کې چې امریکا د دې ځایګې څخه اسلامي ګورنمنټ چې د هغه وشړله نه بیا د هغه د شیراغه شیرزي د خاندان غ وراره جنرال عبدالرازق نو بیا دا پاتې سو بیا دغه ظلمونه تاسو در معلومه ده چې اسلامي ګورنمنټ ورغلی په کندهار باندې چې کله حمله وکړله او کندهار یې فتح کوي بیا د عبدالرازق چې کوم خفیه ټکانې ویلې جیلونه و هغه خو نو بیا ګرد تاسو ولیدئ دا ګرد خاندان یو ظالم خاندان تیر سوی دی زه نه یم په خبر چې وروره پښتانه یا زموږ زبردسته قوم اچکزی قوم ولې پر ده ناز کوي نه نو دا خو بدماش و ظالم و د ظالم
ملګرتیا باید چې اچکزي قوم نه وکړي. دا رقم نو په مختلف تاریخ کې دا راغلی دی چې اچکزي قوم دا وویلی چې بای موږ دا سره منو نه. دا رقم نو په هغه وخت کې څه اچکزیانو مجاهدین چې دی هغه یو څو غله داسې ونیولو، شریعت عدالت ورکړلو، بای د عصمت مسلم چې کم غله دي هغه د اچکزیانو نمایندګي نه کوي، موږ د دې څخه هیڅ تعلق نه لرو نه. نو دا ګرد ظالم خاندان ولو. نو عصمت مسلم دا زموږ پښتني د افغانستان یو داسې تاریخ دی چې در دا پښنه پرې اصلي منشیات، چرس، هلکبازي، ښځې افغوا کېدنګ، ظلم کوونګ، مړي کوونګ، د مړو بېشماره واقعیات چې دی هغه مشهوره دي. دا بیا نو داسې سره ناجوړه سلو، دا ډېر شراب یې وڅښل، ډېر نشې او تماشې یې وکړلې، بیا نو ناجوړه سو، دا ځیګر یې خراب سو، ظاهره د ډېرې نشې او دا ګردې یې خرابې سولې په شراب باندې نه، د اوبو پر ځای باندې شراب څښل. بیا یې ماسکو ته یوړی، روس ته، هلته علاج کوي، خو هلته نه سو سم، بیا یې هلته چې دی هغه مړ سلو، بیا یې راوړی په کابل کې پټ ځای چې دی هغه یو ځاګی شخ کړي. نن سبا ته زه چیلنج ورکوم چې د عصمت مسلم یا عصمت تسلیم یو قبر د ماته څوک را پیدا کړي، نسته، هېڅ څوک نه، دواله ورځي نه شیل ورځي نه قبر معلوم دی، پټ دی ورور. خلک به بیا دا ووایي چې دا د عصمت مسلم قبر دی، درځئ وروره بیا د وینې ماپې بولې پر وکړو یا نقصان ور ورسو. د دې بیرې خاندان چې دی در اوسه پورې هېڅ چاته نه در ښولی چې د عصمت مسلم قبر چیر دی، لکه هټلر چې غایب دی، دی هم غایب دی نه. نو دا عصمت تسلیم چې دی هغه یو داسې کردار دی چې ډېره بیره وله، ډېره ظلم ول. الله دې دی چې دی هغه د ګناهو بدل چې دی سزا په آخرت کې ورکړي. ولې دا دومره خلک چې مړه کړي دي، دا بغیر نکاح چې ښځې کور ته کښېنولې، ظلم او زیاتوب چې کړی دی، د دې خو به جواب چې دی الله پاک او د دې سزا خو به ضرور ورکوي نه. نو دا د افغانستان هغه ډیول چې کم د شیطانی چهره ده نه، نو هغه به هم په دا پلی لیست کې زه پر روان دور کې و خلکو ته، قوم ته او نوي نسل ته وښیم چې هغوی ته معلوم سي چې زموږ په تاریخ کې پښتانه څومره ظالمان د چنګیز خان او د منګول خان رقم تیر سوي دي، چې اوس یې پښتانه چې دي هغه ډېر په بدنامه باندې یادوي نه، او د دوی د ظلم داستانونه چې دي هغه مشهوره دي. هېڅ کله د پښتون خو پر امن قوم دی، د مسلمان قوم دی، مسلمان هغه دی چې د خپل ژبې د عمل او د لاس څخه بل مسلمان ته نقصان نه ورسیږي. دا ظالم خو د دنیا جان چې دی هغه ښځې کونډې کړي دي او یا کوچنیان یتیم کړي دي. الله دې دی مزید چې دی ودته د شیدادو د فرعون سره مزید سزای ورکړي او د دوی د خپل عبرتناک انجام ته دی ورسېدی، نن یې موږ یادوو. نو دا رقم هر کردار چې په پښتنو کې یو غلط خپله چهره منسخ ښکاره کړي، نو بیا تاریخدانان یې ډېر په بدنامه یادوي لکه موږ چې یادوو. نو ستاسو د مینې د محبت ډېره شکریه. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله تعالی نقیب کلزه ته فی الحال اجازت راکړئ، سبا بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. حاضردم. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.